آفرین ښځې او دومره جرعت چیرته ول یو څنګه ښځې طالبانو ته غوسه شول. صحیح ویلي دي. ښځې ولې غلامانې نه دي؟ ولې طالب مشرانو ته غوسه دي؟ ویډیو وګورئ ترڅو خبر شئ. د ښځو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه د غبرګونونو په دوام کې یو شمېر فعالو ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی دی. دوی وایي چې دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاوو ته پام نه دی شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډېر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یوه موخه د طالبانو وروستی فرمان دی. ومو غوښتل چې غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې تړلي وي. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړو هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د دې فرمان له خپرېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي چې ښځې او نجونې ډېر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي. موږ لا ډېر حقونه لرو چې باید د هغې په اړه بحث وشي. کاشکې ملا هیبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړې په اړه خبرې کړې وای او په خپله اعلامیه کې دا هم لیکلی وای، ځکه بېسواده ټولنه ثبات نه لري. ازادۍ راډیو وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ هم ولري، خو ویاندویانو یې اړیکې ځواب نه کړي. خو د وړاندې د طالبانو حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقونه دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زوره د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او ترخوا یې په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالي او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو. له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که تاسو هم د ملا هیبت الله د فرمان په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بلې ویډیو د خدای پامان.